چې یو سړي سره ته مینه کې محبت ورسره کې خو د الله دپاره ورسره کې ځکه دا د الله دوست دی داسې خلک ولره په ژوند کې چې د هغې سره ته د الله دپاره مینه کې ځکه د الله دوستان دي د الله د دوستانو سره مینه کول او د الله د دشمنانو سره دشمني کول دا ایمان دی نو ایمان دا نه دی چې د ټولو خلکو سره به محبت کې لکه بعضو خلک ایمان داسې لکه زمونږ د تبلیغي حضرات وروڼه چې دي دی د هیچ چا سره نفرت نه کوي د کافرو سره هم نفرت نه کوي د دې د ایمان داسې دی چې هر سړی پې خوږ لګي خو دا خبره دا ایمان نه دی چې ته هر چا سره محبت کې محبت به صرف کې د مؤمنانو سره به محبت کې د الله والا خلکو سره به محبت کې چې د الله ولی او د الله بندګانې نو هغې سره محبت کول لازمي دي دا د ایمان جز دی الولاء والبراء دې ته وایي د الله دپاره دوستي او د الله دپاره دشمني نو ستا دشمني به د الله دپاره وي ستا دوستي به د الله دپاره وي دې دپاره به نه وي چې دا سړی زما بدي شي نو بس ځکه زما دشمن دی او دې سړي زما داسې ورانۍ کړی نو ځکه زما دشمن دی زمونږ استاسو خلکو که خدا شي چې یو سړی زمونږ بدي شي پسم بدی شي یاره دی زما دا کار وران کړی دی هغه دی ما پسې هلته خبره کړې وه هغه پلاني ته دا خبره کړې وه هغه ما ته داسې وي او بیا د داسې وکړو هغې ما سره دا وکړو ما سره دغه وکړو زمونږ دا خبرې صرف په دې باندې چې زمونږ د سړي سره مینه محبت وي نو د هغه د ایمان او د هغه د اسلام د وجې نه وي یا د هغه د پیسو د وجې نه د پلانې سړی چې مالداره دی ډېر ښه سړی دی وایي مالداره د ټول خلک ښه سړی وایي او چې چېرته غریبي وي ورکوی وي مړه د ده نه د خوار نه څه غواړي نو زمونږ ستاسو په کار ده چې ایمان داسې چې موږ د الله دپاره د سړي سره دوستي کوو اگر که هغه غریب ولې نه وي بیکار او بیچاره ولې نه وي د هغې سره به موږ دوستي کوو او صرف د الله د رضا دپاره د دې مقصد دپاره نه چې یاره دا سړی به سبا زما په کار باندې راځي بعضې خلک د خلکو سره مینه محبت او دوستی او راشه او درشه او د دې دپاره کوي چې لکه وایي دا په کار راځي وایي دا سبا په کار راځي نو دا هم ایمان نه دی ګوره نو ایمان به دی چې ته د الله دپاره سړی خوښ کړي او د الله دپاره ستا ورسره مینه پیدا شي نو صحابو څنګه مینه وه د یو بل سره یو بل نه ځان قربانوه او زارو